ډاکټر محمد اشرف غني وايي په افغانستان کې د ډاډ او رښتینې سولې رامنځته کولو ته ډېره اړتیا ده. په سلامونو مو هرکلی کوم د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. مخکینی ولسمشر اشرف غني وایي په افغانستان کې د ډاډ او رښتینې سولې رامنځته کولو ته بیخي زیاته اړتیا ده. نوموړي په تازه خپاره کړي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د راوستو په موخه یو ملي بحث ته اړتیا ده چې ټول افغانان د یو باثباته هیواد د جوړولو لپاره پکې خپل نظرات شریک کړي. هغه ټینګار کړ چې په افغانستان کې د حکومت ملي او نړیوال مشروعیت ته اړتیا ده، او تر هغه چې ملي مشروعیت نه وي رامنځته شوی، نړیوال مشروعیت رامنځته کېدل ډېر ګران کار دی او هیڅوک به دا مشروعیت لاسته رانه وړي. مخکینی ولسمشر اشرف غني همداراز ټینګار کړی چې په افغانستان کې اقتصادي خوځښت ته اړتیا ده، او په خبره دغه هیواد باید نور د بشردوستانه مرستو مستعمره نه وي، بلکې یو ډاډ ډېر رامنځته کړی شي چې د افغانستان خلک په کار بوخت شي، پانګونه وشي، افغانستان له اوسني ناوړه اقتصادي وضعیت وژغورل شي. د ده په خبره په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره امنیت رامنځته شوی، نو اوسني حکومت ته پکار ده چې نوي فکرونو، متخصصینو او کابو خلکو ته د فعالیت زمینه برابره کړي، څو میلیونونه افغانان په کار بوخت شي. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.